چې د وطن خاورې ته ټیټ کړل لیونو سرونه چې د وطن خاورې ته ټیټ کړل لیونو سرونه زاهده تاسو ولې جګ کړل له سجدو سرونه د دین دکان کې مو ارزانه متا بله نشته لکه وړیا چې خرڅوئ د پښتنو سرونه د پروګرام په دې ترڅ کې د پښتنو د ټولنیز ولسمریز ژوند لومړي مرستیال او سرپرست ښاغلي علي خان مسعود ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله وینا واوري. ګرانو خویندو وروڼو ټولو ته لکه څنګه بندر صاحب ویل زه هم دلته ستړي مه شي وایم او خاص کر زموږ د جرمني د آلمان چې کوم مېلمانه دلته راغلي دي زه هغوی ته د زړه د کومې خیرالای وایم او موږ خوشحال یو چې دوی نن زموږ په منځ کې دي. ګرانو عزیزانو د پښتو متل دی وایي چې څوک نن سپک شي هغه سبا ورک شي. نن موږ تاسو ته پته ده چې افغانستان کې د پښتنو په علاقه کې څه حال دی. کرزی صاحب قسم پښتون دی او کرزی د امریکایانو د سکاویانو په ګیرا کې دی او موږ ته راښکاره کړی دی لکه فنسټر ډیکوراسیون چې دا پښتون دی په څنګ کې څلور وردګ هم ښکاري. تر څو پورې چې افغانستان کې د پښتنو اکثریت حق په ځای شوی نه وي ولې په دا چې پښتون په افغانستان کې سټاټس فولک دی د افغانستان بنسټ پښتون ایښی دی او پښتون واحد قوم دی چې په دې مرکزي ایشیا کې سټیبلیټیټ راوستی شي. دا د الکسندر نه واخله تر برېژنیف پورې دا ثابته شوې ده. نو دې دپاره موږ بین الاقوامي قوتونو ته دا اپیل کوو چې که دوی په دې منطقه کې امن غواړي په دې منطقه کې سټیبلیټیټ غواړي نو دا په یوه لاره کې دی شي چې دوی د پښتنو سره کیني دوی د پښتنو حق وپېژني. دوی نن په افغانستان کې یو اقلیت په پښتنو سور کړی دی. دا اقلیت تر هغې پورې سپارېدی شي تر څو پورې دوی هلته وي چې کومه ورځ دوی ووتل دا اقلیت نیم ساعت حکومت نشي کولی. نو دې دپاره موږ بین الاقوام ته خاص کر امریکایانو ته یورپیانو ته وایو چې حقیقت وپېژنئ. افغانستان په زور دوی نشي سمبالولی. افغانستان به د جرګو د مرکو د خوښې او موږ پښتانه ډېر ښه خلک یو په موږ باندې که دوی لاس راکاږي پښتون په مینه در سره دوزخ ته هم ځي او پښتون چې ته په زوره کش کوې جنت هم نه در سره ځي. او نن چې کوم دی امریکایانو په پاک په شمال د افغانستان بمباري نشته په پنجاب بمباري نشته ټوله د پښتنو په منطقه بمباري ده او دا ته دوی یو نوی ټرمینالوژي ورکړې ده چې دوی ورته اوف پاک وایي. اوف پاک څه دی د پښتون بیلټ دی که نه نور اوف پاک څه شی دی که نه. نو موږ دا وایو چې په دې منطقه کې موږ د امریکې د یورپ دپاره هېڅ ریوالیټیټ نه لرو. موږ رایول نه یو. موږ نه کمپیوټر انډسټري لرو موږ نه د موټر انډسټري لرو موږ نه د کاوي انډسټري لرو. موږ خو ډېر غریب خلک یو هغه خلک موږ هېڅ هم نه لرو. امریکایان غواړي چې د دنیا مشرګري وکړي. د دوی رایول چې کوم دی چاینا ده د دوی رایول چې کوم دی یورپیشن یونیون دی د دوی رایول چې کوم دی رشیا ده دوی رایول انډیا ده برازیل دی که موږ موږ څه شی موږ خو څپلۍ ځان تاسو جوړولی هغه نورې کیسې خې پرې دوا کړي. نو موږ دا وایو چې که دوی زموږ سره دا لوبې کوي موږ خو هغه خلک یو دوی به دلته بېعزته کېږي دوی به دلته خرابېږي. موږ خاص هم څه نه لرو چې وایي بېلو دوی به یې بېلي. په روس یا سوویت یونیون په افغانستان کې په دې ماتې نه وخوړله چې د روس سره چې کوم د ټینکونه خلاص شوي وو یا څه ورته کلاشینکوف خلاص شوي وو هلته اقتصادي ملا ماته شوه که اقتصادي ملا د یو ملک ماته شي. نن د امریکې مقابله په سټاک مارکیټ کې دی. په کار دا دی چې سټاک مارکیټ کې موږ د دوی لپاره هېڅ پرابلم نه یو. نو په کار دا دی چې موږ خلکو سره خبرې وکړي. پښتون دوی ډي فرانچایز کړی دی او پښتون چې کوم دی چې څو پورې ډي فرانچایز دی افغانستان کې امن نشي راتلی. او نن سبا یوه ټوکه مشهوره ده په ملګانو پسې وایي چې یو ملا بل ملا ته سلام واچوي چې السلام علیکم. وی اول پوښتنه داس کوي چې ته درود علیه السلام والا ملا یې که د بارود والا ملا صاحب یې که. نو نن ته د بارود والا ټول موږ ته راکړي دي او د درود والا دغه نور دي. او څومره چې پاکستان یو مصنوعي هېواد دی
پاکستان بنسټ په جهاد دی خیر د پاکستان بنسټ په نفرت دی خیر چې ته هندو یا ته مسلمان یې هغه باندې هم تقسیم شو بیا وی دا بنگالای دی دا مغربي دی بیا پاکستان تقسیم شو نن د پاکستان کور په کور پنجابای او سیندای بلوچ پښتون یو بل نه نفرت کوي نو دا هیواد د نفرت په بنیاد جوړ شوی دی او دا هیواد ډېر خطرناک هیواد دی دا هیواد د اقتصاد لري دا هیواد نه چې کوم د حکومت لري او دا هیواد خطرناک ځکه دی چې دا ټول بم لري نن خو د کلاشینکوف جهاد دی او کدا پاکستان پاتې شو سبب د اټوم بم جهاد دی مغربي ملکونو ته پکار دی چې د پاکستان د سمبالښت کوشش وکړي لکه څنګه ما ته خبر وکړه چې په افغانستان کې په سلو کې 42% are Pashtun sind Pashtunen und 12% sind Tajiken und 6% sind Hazaren und 1-2% sind Uzbeken او اوس دوی څه کوي اوس دوی چې کوم دی د ظاهرشاه وخت نه واخله تر امین پورې دلته به جنرالان ناست دا به بسټیټینګ وکړي دا زما خبره زه د هغوی خبرې نه کوم په سلو کې 80% افسران چې د پښتانو کا وایي فوج و که د ځمکې فوج و نن امریکایان وایي دا ملي فوج دی په سلو کې 80% تاجک دی او آبادي چې کوم دی 6% ده که نو دا د تاجکستان فوج دی دا د افغانستان ملي فوج سره دی نه کوي نو دې لپاره موږ دا وایو چې که افغانستان ملي فوج جوړوي نو باید پښتون ته هغه احسا ورکړي چې کوم د داود خان او د ظاهرشاه په وخت کې وه نو هله به دلته افغانستان مضبوطي وي او که دوی دا د تاجکي فوج جوړ کړي که د تاجکي فوج چې کوم دی ټولې اصلي اوس هم خرڅ کړلې سبا به یې خلاصوي دا د نیم ساعت هم نه دي د ټینګې نو دا چې کوم دی دا موږ په جا وایو چې دا نن چې کوم ملي فوج دی ورته دی چې ملي فوج نه دی دا د افغانستان فوج نه دی دا تاجکستان فوج دی دا د ایران فوج دی او بله خبره دا ده چې زه په دې نه پوهېږم چې موږ پښتنو د اسلام ټیکه اخیستې کلر دی که بر دی که نه تاجک دغه ټیکه اخیستې ده نه پنجابي اخیستې ده دوی د پښتونه کریډټ کارډ جوړ کړی دی او پین نمبر یې طالب دی د امریکې بینک ته ننباسي او پیسې پرې راوباسي او موږ چې کوم د بس اسلام ټیکه اخیستې سرونه مات شو مات شو تباه شو برباد شو که باید موږ د مغرب سره خبره وکړو چې وروره موږ ستاسو جنګ په څه دی تاسو څه غواړئ تاسو به بین الاقوامي مفادات یو موږ به قومي مفادات یو راشئ چې خبره سره وکړو او زه اپیل کوم خاص کر چې کوم د افغاني مشرانو ته که اسلامي دي او که نور سیکولر دي چې دوی د امریکایانو سره خبره وکړي او زه درځي ته وایم چې ټول عمر د نورن ایلینس تر کونسل لاندې مه پټېږه راوځه که که ته په رښتیا پښتون وې او بله خبره دا کوم چې پنجابیان چې کوم دي دا د پښتنو د هټ دښمن دي نن تاسو به ټول ښه خبرې په جنوبي وزیرستان کې دوه غټې قبیلې اوس چې مسعود دي وزیر دي نن دوی دا تقسیم کړی دی وزیر ته تاسو ښه خلک یې او مسعود خراب دي که مسعود ولې خراب دي وایي دا د امریکا ورته وایي چې په ورشه که نن د ټولې پیسې امریکا ورکوي نن د مسعود خو مونږ ورکوټي علاقه ده 10,000 فوج دا په جنګ کې بوخت دی او 10,000 فوج په ډیرو کې په ټانک کې او په بنو کې ورته ناست دی چې دا ستړي کېږي یا مړه کېږي چې دا پرې وراچوي دا د پاکستان فوج کوم د ملي کرکټر لري پاکستان فوج د اسلامي کرکټر لري دا یو چې کوم د مرسنري یا د ګرې کرکټر لري او دا پیسې ټول امریکایان ورکوي او دا مونږ ګوند دا په کلکه غندو او دا پاکستان ته وایو چې که دا وزیرستان دا د پښتنو منځ کېږي دا سوال کې کومه بدبختي ته راوستي دغه ناکلار نه شوې زه دا درته وایم چې دا اور به لاهور ته رسي دا ټول حرمتور مرکز لاهور دی پښتون نه بریلي پېژني پښتون نه دیوبندي پېژني دا ټول مرضونه که میرزایي دی که دیوبندي دی که علی حدیث دی که څه بلا ده دا ټول غول د دوی نه راغلي دي او موږ سر پرې ماتو نو موږ دا وایو چې نن خو ډالر خوري 5 روپۍ خو سبا به دا ډالر د ستا زار وي دا بنګال نه دی چې ته په ډاکا کې د جینۍ خرابې کړي او خلکو د وشو کول او بیا راغله چې کوم د پچکوال کې په ارام ناست دی دا وزیرستان دی یو مسعود اردزي پچکوال کې به یو ورځ بیا فون نه ریټر کېږي د سپي غوندې به د کور نه راوباسي درته ښیي به چې اوس زه درته ښیم چې څرنګه جنګ کېږي څنګه ډالر سره ګټېږي نو دې دپاره موږ دا په کلکه غندو او په کلکه وایو چې د پښتون اتحاد او زه په دې عقیده یم چې تر څو پورې لر بر پښتون په یو هېواد کې راغونډ نه وي تر څو پورې دا پرهار چې د ډیورنډ د کرښې په وجه جوړ شوی دی چې نن اصل کله څه پرې پاسه 12 د نومبر 1803 نه وي کېدی تر هغې پورې به زموږ د پرهار نه دا وینه څکېږي زموږ ډېر ملګري چې کوم دی دوی شي نه هېرېږي چې دا به څنګه کېږي دا به بلکل کېږي خو دا بیا زه وایم زموږ ګوند د تشدد مخالف دی
موږ دا وایلنس نه غواړو موږ د ګیواټ لوزي ملګري یو موږ غواړو چې قدم په قدم دا منطقه کې امن راشي او پښتون یو شي او پېښور او کابل په یو هېواد کې راټول شي په دا ټوله منطقه به امن راشي دا ټوله منطقه به خوشحاله شي زه د ستاسو نه ډېره مننه کوم چې زما